زه په خپل ځاني صفدر مومند نن د ریحان زیب بایي په قبر د هغه په دې خاوره دا قسم خورم چې د سټیټ نه مخکې د خپلو ادارو نه مخکې د خپل قوم نه مخکې چې په هر ځای کې ما د ده قاتل یا د هغه سهولتکار پیدا کو نو د ده د قبر په بلۍ مې د قسمي چې نه قانون ته انتظار وکمه نه جرګې ته انتظار وکمه سریان به شوت کومه. ملګرو د دې ورور بیان تاسو واورېدو. دا راغلی د ریحان زیب قبر له په کم کې چې وایي چې هایا د ریحان زیب په بدل هغه که حکومت وانغستو نو زه چېرته مړ نه یم د دې بدل به زه اخلم، بلکې د هغې د قبر خاورې روالي په هغې باندې قسم وخوري او وایي چې د ریحان زیب کم بدل چې دی دا به زه الم. زه به تاسو ته دا ویم لکه تر اوسه پورې نن 14 ورځ ده د ریحان زیب کم قاتل چې دی هغه تر اوسه پورې هغه ګرفتار شوی نه دی، نه د هغې څه پته لګېدل ده. حالانکې څوک یو څه بل څه نیوز خورئ چې داسې چل وشو دا وشو، خو تر اوسه پورې د هغې کم قاتل چې دی هغه حکومت هغه ګرفتار کړی هم نه دی. نو زمونږ د عوامو کم زمونږ د پښتنو کوم یو ګیله خو هم جوړېږي که نه، ځکه په کومه ورځ چې ریحان زیب هغه شهید کړی شو نو په هغه ورځ چې د خیبر پښتونخوا کم عوام و هغه چې څونه غوسه او خفه و نو هغه به هم تاسو ته پته وه او حکومت له تر اوسه پورې داسې رافع نه سېدو چې د هغې کم قاتل چې دی هغه ونیسي. زمونږ کم پښتانه ورونه چې اوسه په ځای احتجاج وکړو بیا هم هغه د سیاست او د وټونو د وجې چې کم دی هغه هم خاموشه شو او هغه ریحان زیب چې دی هغه په ځای باندې پاتې شو، هغه غم چې دی هغه مور او پلار ته پاتې دی او نور هېڅوک یې پروا نه کوي. نو موږ او تاسو ټولو له پکار دي چې رایوځای شو د ریحان زیب باره کې احتجاجونه وکړو، ځای په ځای باندې چې کم دی هغه د حکومت نه تپوس وکړو چې آیا زمونږ کم کس چې دی هغه وفات شوی دی چا ایشتی دی نو د دې څه قاتل څه کس خو هغه ښودل پکار دي که نه، خو د بده مرغه په داسې ملک کې چې هلته کې تپوس کول هم ګناه ده. نو دغه لنډه شان ویډیو د تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې به ملاویږو. الله حافظ.